ستاسو مری او سینې ولې خرابېږي په دې یخنۍ موسم کې او داسې کومې وجې کیدی شي چې د هغې د وجو نه ستاسو مری او سینې بار بار خرابېږي. نو د ټولو نه اول وجه دا ده چې کله هم یخنۍ زیاته شي نو په هغې کې د اوبو کموالی راشي او هوا خشکه شي چې د هغې د وجې زموږ کومه د ساه واله نلۍ ده کوم ته چې ریسپایریټري پاتوی ویلی شي نو هغه ډېره کمزورې او نازکه ده او دا یې هوا نشي برداشت کولی نو د هغې د وجې ستاسو مری او سینې خرابېږي. دویمه وجه دا ده چې کله تاسو په دې دوران کې ډېر زیات یخ او غوړ خوراکو کې یو ځای باندې نو د دې د وجې هم ستاسو مری او سینې خرابېږي ځکه چې ستاسو مری او سینه چې کومه ده دا څیزونه نشي برداشت کولی. او دریمه وجه دا هم ده چې د یخنۍ په موسم کې کم ته چې وایرس ویلی شي کم ته چې موږ پښتو کې یو جراثیم ویلی شو نو دا جراثیم ډېر په اسانتیا سره په ماحول کې پریشانېږي او د یو انسان نه بل انسان ته ډېر په اسانتیا سره لګیږي نو د هغې د وجې هم بار بار د انسان سینه او ماری بار بار خرابېږي. او څلورمه وجه دا هم ده چې د یخنۍ په موسم کې اکثر انسان په کمره کې دننه وي چې د دې د وجې په کمره کې دننه کم د الرجي والا پارټیکل دی یعنی ذرې دی هغه انسان خولې او مری او سینې ته بار بار ځي او راځي چې د هغې د وجې هم د انسان مری او سینه بار بار خرابېږي. او پنځمه وجه دا ده چې په یخنۍ کې کم میر دی هغه لږ تت شي چې د میر د وجې زموږ په وجود کې یو طاقت جوړیږي کم ته چې ویټامین ډي ویلی شي او کله چې ویټامین ډي زموږ په وجود کې پوره وي نو دا زموږ په وجود کې دننه د بهر بیمارو سره جګړې کوي او زموږ وجود د بیمارو نه ساتي نو د هغې د کموالي د وجې هم د انسان بار بار سینه او مری خرابېږي.